د افغانستان افغانستان دی د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې لوګر هغه ولایت چې د هیوادنۍ مینې او یووالي ټاټوبه دی. موږ هم راغلي یو چې په دې خپرونه کې د خپل وطن قدر څه وخت سړي ته معلومیږي. خپل وطن قدر چې کله سړی ورته راسي که نه او وی ګوري هغه وخت قدر. برازی مسائل برنج شعله معاشی و اینی گپا استفاده میشه. قروت نامش که گرفتی خنده آمده. د افغانستان دی ډکلنک مرغیو دی قبر د بدیو دی کور د پسرلیو دی. دغه غوا مې ډېره خوښه شوه. د ما خپله یعنی د غوا سره ډېره جوړه سیار راځي دغه وای د غوا د مریضي تکلیفونه باسي. کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. قدرمنو لیدونکو په دې لاروي خپرونه کې موږ تاسو ته د لوګر ولایت ښکلاوې په تصویر وباسو. لوګر ښکلی ولایت دی، د هېواد یو له په زړه پورې ولایتونو څخه شمیرل کېږي. موږ هم راغلي یو تر څو د لوګر ولایت ښکلاوې تاسو ته په لاروي خپرونه کې ورسوو. هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ. لاروی ستاسو خپله خپرونه ده، تر پایه له موږ سره اوسئ. شان لري شوکت لري. سلام علیکم. حاجي صاحب ستړی مه شي. جوړې خیرات دی، بخیر یې، ښه جوړې خیرات دی. زه به دې څنګ ته کښېنم، اجازه ده؟ نه کښېنه حاجي صاحب، کښېنه دا څنګ ته کښېنم، یو څو خبرې در سره کړم. ستاسو نوم؟ زما نوم باز محمد. باز محمد راغلی له ګدون یم، پاکستان د صوابۍ. ښه ډېر ښه راغلاست افغانستان. الحمدلله شکر ده. بس په خپله باندې راغلم، لکه په خپله خوښه راغلم. خپله خوښه. خپل وطن څومره شیرین دی؟ ډېر 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 څه قیامت یې نه سو هغه کولی ادا کولی. د خپل وطن قدر څه وخت سړي ته معلومیږي؟ خپل وطن قدر چې کله سړی ورته راسي که نه او وی ګوري هغه وخت قدر. زما پیدایش د پاکستان ده او زه اوس راغلم تقریبا میاشت مې کېږي، یعنې 15 ورځې. نو ډېر ارمانجن یم، کاش که زه 15 کاله مخکې راغلی وای. رښتیا هم. اوس نو دلته کیلې خرڅوي؟ بس دا کیلې یو ملګري راته شروع کړي دي، هغه سره یې په شریکه خرڅوم. خپله مې چې کور مور نشته. دغه یوال مړی حلال رزق چې لاس ته راوړي دی. الحمدلله. الله اکبر. د افغانستان په باره کې اوس څنګه یو انځور لري په ذهن کې دی چې وطن امن او امنیت دی؟ امن امنیت ډېر ده، لږ نه ښه ډېر. ډېر ماشاءالله الحمدلله. کله چې هغه هیوادوال چې بیرون له هیواده دي او په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، د افغانستان د تصویر په اړه له خپلې ژبې څخه یو پیغام ورته پرېږده. ما یو خبر ورته کوم که 200 کاله په یو ځای کې تېر کړي نو بیا به هم دلته راځي او د دې ارمان کوي. وایي بچ زه کشکه 10 کاله 20 کاله مخکې راغلی وای. زه خپله په خپله زندګۍ باندې ډېر خفه یم، کاش چې زه 20 کاله مخکې راغلی وای. رښتیا هم هیوادوالو هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، راځئ په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړئ او د خپل هیواد جوړونه په خپل لاس باندې وکړئ. بالکل پکار دغسې داسې وشي. ډېره مننه حاجي صاحب چې موږ ته یې وخت راکړو. خیر خدای دې جنتي کړه. امین. خدای په امان. سلام علیکم. قدرمن او درنو لیدونکو، په لوګر ولایت کې ګرځو او د لوګر ولایت ښکلاوې تر تاسو پورې درسوو. دا د لوګر ولایت مرکز پل علم دی او دلته د هیوادوالو سره خبرې اترې کوو. سلام علیکم. ستړی مه شو، جوړې خیرات دی، بخیر. کامره خو وینې؟ د لاس ورته پورته کړه. ستړی مه شې. نام شما؟ زنده باشی، تو مانده نباشی. خوب هستی؟ تشکر. خیر ببینی. نام شما؟ عزت الله است. خب بسیار خوب. از دور دیدم شما مصروف چیندن میوه ها بودین. دیگه میوه رو باید پاک کنی، زحمت بکشی، کمک تکلیف سرش بکشی. برنامه رهگذر است، باید احوال پرسی شما کنیم. چطور؟ جان چرا نه؟ خوش شدی یا نه خفه شدی؟ چرا خوشحال شدی؟ ما خفه شده باشه. ما که فکر میکنم بسیار خوش شدی که مرا دیدی. نه 100% واقعا. نه برای ما معلوم میشه یا نه راست مت؟ نه واقعیت داره، راستی خامخا آدم خوشحال میشه. قد یک دوست قد یک صحبت کنه، اگر آدم راستی هم قد یک مسلمان آدم شاد بشه. چطور است کاربار؟ چطور است؟ الله خدا شکر الحمدلله. خدا راضی است. چقدر مقبول ولایت دانین شما؟
خدا رو شکر خوب است ان شاء الله الحمدلله خوب است جان. از کدام ولایت ها مردم سودا میگیره میوه تازه میگیره؟ ولایت های گردیز و خوست سر راه مستقیم است دیگه نه و کابل لوگر بسیار خوب. گردیز و خوست مردمش زیاد میرد بسیار خوب. باز در این میوه ها در روزانه خودت میخوری یا نه؟ چرا نه چرا بخوریم مگر خوبش از خودمون باشه. باز کدام میوه زیاد میخوری؟ والا چی بگم انگور زیاد میخوریم حالا وقت انگور است دیگه. این از ولایت خودت زیاد میخوری؟ چرا زرم شهر است باز دیگه خوبتر. باز چطور است تفریح باز میکنی کدام روزا میری در ولایت مقبول خودت میگردی یا نه؟ والا بعض وقتا میریم. کدام جای میری؟ امی مولانا صاحب چرخ میریم اینجا خوب جای است. خوب آب داره خوب حساب شد. ولی خوشی نامش شنیدیم ما ان شاء الله تصمیم والا نرفتیم خود ما نرفتیم فعلا خب مگه مردم صفاتش میکنه خوب جای است. خودت از اموجا از لوگر خود دو جای کال تازه درست کرده نرفته. نه خودت از کدام جای لوگر هستی؟ ما زمین کلانگارس قلی نو است. خیر ببینید که با ما وقت داد یک کدام پیام گفتنی تو کامرا در خدمت قربان زنده باشید. سلام علیکم. حاجی بابا ستړی ماشي جوړې خیرات بخیر. بخیر است. تاسو نو؟ نام شاغاست. حاجی صاحب در تو و چې څنګه د کاروبار څنګه دی؟ کاروبار خوب است الله خدا. بسیار خوب. چرا قار هستی؟ نیستم قار. قار ماله. نیستم قار. بسیار خوب. چطور است چند تا روزانه چند تا نان پخته میکنید؟ روز 1100 1200 نان برمیاد. ماشاءالله 1100 1200 ډوډۍ پخوي. باز می نان 1100 1200 نان خود چند تا میخوری روزانه؟ خود ما خشتر نداریم خوردن نمیتونیم. چرا؟ بعضی از بویش سرسیم. امروز قار است یا چی؟ نه قار نیستیم جنگی هستیم. باز چطور امینان از امی قریه که مردم میشینه اینا میگیره یا نه در مولاین هم مردم از ولایت ها میاد میگیره؟ نه از مولاین هم میگیره امی قریه هم میگیره خود اینجا قراردادی داریم امی سیزن بانجاناست دیگه وقت کارا خیلی خوب میشه جلاباتی هست اینا نام میبره. آجی سبی را برام بگو که صفت نان شما بسیار زیاد میشه چطور نان لوگر میگه بسیار نان شیرین است از امی گندم لوگر میگیرین یا چطور؟ نه گندم نمیگیریم این وزنش زیاد است. باز چطور میکنین از امیجا آرد میگیرین؟ آرد میگیریم از ولایت آرد میگیریم. بسیار خوب. باز خوب پخته میکنین چطور که تو شیرین است؟ والا خوبه دیگه ما چه صفت کنیم که خوب است مردم میگه خوب است شاید خوب باشه دیگه. یک نان گرم برای من میدی؟ چرا نمیدم؟ کدام است کدام گرم است؟ نه درانو لیدون که خایسته گرم ډوډۍ دی زبیم والماړی یک لقمه بخورم چطور؟ مزه و ګورو ځکه چې د لوګر ولایت د وچې ډوډۍ هم ډیر زیاد صفت کیږي همدې خاطر یوال مړی بخورو. اگر کدام پیام گفتنی داری کامرا در خدمتت است. قربان نش پیام گفتنی ندارم اوضاع خوب است آرامی است الحمدلله دیگه آرد ارزان است هر چیز ارزان دیگه چی شکایت از چی داشته باشیم تا نصف شب میگردیم شب و روز میگردیم مزاحمت نیست. د لوګر ولایت د ګرمې ډوډۍ صفتونه ډیر کی چې ډیره ښایسته ګرمه او نرمه خواږه ډوډۍ ده نو واقعیت چې رښتیا هم ډیره خواږه ډوډۍ ده. خپرونه په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو زه به د ډوډۍ وخورم او تاسو د لاروي خپرونه مه هېروئ لاروی له ښکلي لوګرجان څخه. افغانستان دی دا افغانستان. قدرمن او درنو لیدونکو لکه څنګه مې چې په پیل کې وویل د کوه میدان سیمه هغه سیمه چې د مرکز لوګر اړوند کیږي دلته راغلي یو له یوه شخص سره مو خبرې اترې کړي چې یو ډېر په زړه پورې باغ لري او د دوی دغه د کوه میدان سیمې ښکلاوې موږ تر تاسو پورې در رسوو. په عموم کې لوګر ولایت ښکلی دی خو د کوه میدان سیمه چې موږ وکتله ډېره ښکلاوې لري نو ورځو د همغه باغ په طرف ورځو هلته د هغه باغ ښکلاوې او په عموم کې د کوه میدان ښکلاوې موږ تر تاسو پورې په لاروي خپرونه کې در رسوو. هیله ده تر پای ملتیا وکړئ. فکر کړم حاجي صاحب هم راغی. سلام علیکم. ستړی مشې مشره جوړې خیرات دی بخیر شپې ورځې بخیر تېرې ښه جوړې تر خیرات دی بخیر خیر راغلی زموږ وطن ته بخیر راغلی خیر راغلاست خدای مو هر کله راولي خیر راغلی. ځو حاجي صاحب او مهرباني وکړئ حاجي صاحب نورې کیسې باغ کې وکړو. سمه ده بالکل سمه ده. والا حاجي صاحب ښه وطن مو ښکلی وطن مو دی
بسیار زیبا وطن باشه پشتو خراب نشه. مهربانی بیانی اول که همودی درخت بیس انجینر سی بده مخکی دی بوی ونه ورته یکی ده یک چیز خیلی خوبه واده که دزمنش هم کمتر ده اینجا باغای سیب اینجا الحمدلله کم کم رواج شده. مشکل عمده و اساسی اینه عدم توافق اقلیمی است دیگه. انشالله این منطقه بسیار سرسبز است. باغای ما در ایسه سرسبزی وطن، در ایسه محیط زیست، در ایسه پاکی محیط زیست از آلودگی جلوگیری میکنه و در ضمنش مردم زیاد تشویق میشه برای باغداری. میگه قبلا باغداری در منطقه ما هیچ نبود. خوب حالا الحمدلله زیاد شده. فقط یک مشکل سال بر رفتن داره. سال بر یعنی یک سال حاصل میده، یک سال نمیده. حاجی سمی گپا ماندن باشی رقم از طرف شما همون تو خوب شیرین بود، همون تو خوب برجسته بود که بیخی همین نام شما بیخی از یادم رفت. پروانیست من حاجی سید شاولی نام دارم. خوب بسیار خوب. همینجا در منطقه کلنگار زندگی داریم. کلنگار من اشتباه کردم یا حاجی سید یا اونجا یک نام این خود قریه به نام قریه میر سید حسین کومیدان است. کومیدان برای من بود که عمومی در حساب کلنگار است. خب کلنگار باز قلقله که میشه باز قریه میر سید حسین کومیدان میشه. این نام گرفتی؟ کومیدان از دوره امیر عبدالرحمن خان بابا کلان یا قریه که به نامش است به نام میر سید حسین بوده و وظیفه کومیدانی یک وظیفه نظامی داشته. خوب یکی از القاب نظامی است. خوب به اون خاطر قریه سید حسین کومیدان شده. در عموم اینجا چند مناطق است؟ در عموم در مرکز لوگر ولسوالی پلالم اضافه تر از 300 قریه است. 300 قریه است در مرکز که کلنگار جزش است. در کلنگار ما 180 یا 190 قریه داریم. 190 قریه داریم. ماشاءالله بسیار زیاد نفوس است. نفوس زیاد است. او الحمدلله خیلی یکی دو ساله که ذره خشکسالی شده پروا نداره. ولی او جفریمون بوده مردم زیادتر تجمع اینجا دارن. کشت و کار بوده همیشه، زراعت بوده همیشه، از گندم و جواری و شلغم و کچالو، رومی و لوبیا و نخود کمتر. جو اینی چیزا اینجا این همیشه کشت شده. ولی باغداری نو شروع شده. باغداری فعلا باغای سیب داریم، کم باغای بادام داریم. دیگه چیزایی چی حالا فضل خدا خوب شده. آلو داریم. بسیار خوب. آلوی سرخ. چند رقم آلو داریم؟ تنها آلوی سرخ هست؟ نه ما 2-3 رقم آلو داریم. آلو گیلاسک داریم، آلوی ترکی داریم، آلوهای ایرانی داریم. خمسیاسیاتش داره. اینها نو رواج شده، قبلا نبوده. علت امی رواج شدن نو مثال سیب میگه یک چند سال میشه که دیگه رواج است، مثال آلوی چیزا مشکلش در چی بود که پیش نبود حال نو رواج شده؟ مشکل این بوده که مردم گشت و گذار زیاد نداشتند، هر طرف نمیرفتند، فقط همون چیزایی را میگرفتند که اینجا خیلی کار ساده بود. ولی حال جد و جهد خود ریاست‌های زراعت و گشت و گذار مردم در دنیا و در دیگه ولایت‌های ما این چیزا رواج شدن. یعنی تشویق شد که ما ما هم باید باغ داشته باشیم، سیب داشته باشیم، آلو داشته باشیم، بادام داشته باشیم. در اینجا باز همی کشت مثال برنج چیزا باز میشه یا نمیشه؟ قبلا برنج لوک یا شالی که وطنی ما داشتیم اینجا بود. ولی حال دیگه کشتای رومی و تربوز و کچالو ترکاری باب در مجموع ما کدوگک میگیم نمیفهم نام چی است. اینی چیزا زیاد شده، مصرف او از زیاد است. خب باز مردم نمیدونن دیگه مردم شالی ده چی نمیدونن. اگر قبلا برنج لوک یا شالی اینجا کشت میشد، خود ما کشت میکردیم، درو میکردیم، در پایکو میبردیم، مثلا چیزای سابقه بود. باز بعدن ماشینری شد، در پشت تراکتور ماشیناش ما خود ما سفید میکردیم، خود ما استفاده میکردیم. باز این برنج یک نام مختص به خود داره. این برنج باز متفاوت از دیگه برنجا بود یا چطور؟ بله، این برنج مثل برنجایی که فعلا در بازار است برای پلو گپا این چه استفاده نمیشد. این برنج بود برای شوله غربندی و برای کچری قروت و برای این مسائل، برنج شوله ماشی و اینی گپا استفاده میشد. قروت نامش که گرفتی خنده اومد. نه او از جمله همین دو چیز در لوگر ما از جمله غذاهای سنتی ما و ضمنش اواسانه است.
یکی کشری قرود، دیگه ماشک. من یک گپ برات بگم ماجی صاحب که امی در غذاهای محلی من می قروت و کوچی بسیار زیاد دوست دارم. نوش جانتان است. بر وقت شما بخواید ما به خدمتتان هستیم. باز ان شاء الله میایم طرف شما. یک به یک آمدیم باز برای زنگ میزنم که حاجی صاحب قروت تیار کنه. ما در خدمت هستیم. فقط ما در لوگر خود چیزی که خوب فرایمان داریم، میمان نوازی داریم الحمدلله. میمان هر وقت دوست داریم، دوست خداست، عزیز ما هم است. حاجی صاحب اگه بگین که دیجا در باغ چند رقم سیب دارین؟ باز خودت امی سیبا خودت شاندی یا چطور؟ این سیبا تقریبا در حدود 35 سال پیش از طریق دکتر سیب وکیل آمده اینجا. دکتر سیب وکیل خدا رحمت بکنه در حصه انکشاف باغ و باغداری در منطقه ما زیاد زحمت کشید. در ضمن شیجه ما 2-3 رقم سیب داریم، مالنگ داریم، بیروتی داریم، سیبای زرد داریم و سیبای جورس داریم. این 3-4 نوع سیب ما اینجا داریم. باز خودت حاجی صاحب دمی 3-4 رقم سیب کدامش خوب بسیار با شوق و ذوق خودت کدام سیب میکنی؟ با شوق و ذوق من اول می سیب مالنگ خوبش است. مالنگ نه بسیار بباشه، مالنگ برای بازار خوبه. سرخ است، رنگ بسیار تیره. من که خوش دارم بیروتی رو خوش دارم. بیروتی علتش دیگه است که وقتی که پخته میشه مثل که حبابکا در بین خود شربت داشته باشه، یک شیرینی خاص داره. خب رنگ سرخ داره ولی یک رنگ بسیار چی دارد، دو رنگه زرد و سرخ و در ضمنش همون شیرینی و شربتی که در بین خود داره و چیزی بسیار جالب است. بسیار خوب. باز حاجی صاحب در زمستان برای خودت نگاه میکنی که باز زمستان برف باشه در سردی باز یک تا ماه 15 تا 20 حمل هم سیب داریم. قبلا به حساب سنتی نگاه میکردیم که در کارتنا رو میوردیم در قد کای سفید، کای گندم نگاه میکردیم در جای سرد. ولی فعلا سردخانه هایی که کم کم پیدا شده اونا خوب سیب خیلی خوب نگاه میکنن. خصوصا برای نگاه داشت یک نوع سیب به نام پالاچیناری. او دیگه بسیار مقاومت داره. بسیار سخت هم است، یک عطر خیلی خاص هم داره. او خوبش است. برش میگیریم که اینام در ذهنم بیاید بسیار یک نام خوب. باز اگر در ذهنم اومد باز براتون میگم. ما پالاچیناری میشناسیم. سخت سبز همون است. حاجی صاحب ایره برام بگوی که در این وطن که میگردی، در این لوگر مقبول که میگردی خودت چقدر احساس خوشی میکنی که همراه خود میگی که چقدر یک وطن زیبا داره؟ بزرگوار گشتن در لوگر کیفیت خاص خود داره و لذت خاص خود داره. خصوصا صبح ها و امی وقت که میال ما و شما میال گپ میزنیم و یکی با دیگر میبینیم. این وقت یک وقت بسیار زیبای لوگر است. عصرها بسیار خوبشون باشه. خیلی آدم احساس راحت میکنه، خصوصا در جای باغ که بشینی سایه باشه، دور و بر دوستا هم 4 تا جمع باشن، یک لذت خاص خود داره. په ځینو ولایتونو کې ډیر په زړه پورې فرهنګ وي دی، کله چې په یو کور کې څوک وفات شي بیا یو ډیر په زړه پورې فرهنګ داس دی چې په لویه پکتیا کې چې ما اوریدلی دي کله چې په یو کور کې مړی وشي بیا دوی د دې مړي کور ته ټول کورونه غذاوي وروړي، ډوډۍ وروړي تر څو په هغو خلکو باندې بوج را نشي او یا هم پیسې ورته ټولوي تر څو هغه شخص ورڅخه خواخوږي وکړي. ما خداوند برای کل دوستا از غم و درد دور داشته باشه دوستا رو همگی. وقتی که در یک فامیل مرده میشه، میت پیدا میشه، در این فامیل ما تاثیر از حق نان خوردن هیچ کس نداره و خود فامیل مرده‌دار هم حق نان پختن نداره. قبلا همین سیستم پکتیا بودن که از خانه نان می آمد و اونجا کل دوستا جمع اونجا میخوردن. ولی فعلا ما کم تغییر آوردیم که 5 نفر 6 نفر 7 نفر از یک قریه یک روز گردن میگیریم، 5-6 نفر روز دیگر رو گردن میگیریم، پیسه ما خودمون میندازیم در فامیل مرده‌دار دیگه بار میکنیم مردم میخورن. خود فامیلی که مرده دارد و حق نان پختن تاثیر روز نداره. بعد از اون کار چی میکنه کار خودش از دیگه جمعگی میکنه، چلپوری میکنه، اون کارهای خودشون است. دا درنو لیدونکو یو ډیر په زړه پورې فرهنګ دی. زموږ تاسو د هیواد په ځینې ولایتونو کې کله چې په یو کور کې مړینه وشي دغه ټول کلیوال د منطقې خلک هم ورشي، میلمانه هم ورشي، د لرې پرتو ولایتونو چې کوم دوستان دي هغه هم ورشي، ټول د دې مړي په کور باندې اړولي وي. دتیا بیچارهګان یو ځای غم ورته پیښ وي، بل ځای دغه مصرفونه کړي په غټه ستونزه کې وي. نو اوس په ډیری ولایتو کې الحمدلله دغه فرهنګ خدای دې وکړي چې په ټول افغانستان کې همداسې رواج شي. سلامت باشید. شما را خدای عزت بده. قدرمن او درنو لیدونکو د حاجي صاحب سره مو خوږې خاطرې او د دغه سیمې په اړه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړل. تاسو یو څو ښکلي تصویرونه وګورئ. له تصویرو څخه وروسته یوه لنډه دمه لرو. له دمې څخه وروسته هم د لاروي خپرونه دوام لري.
د ښکلي لوګرجان څخه. ننګ لري عزت لري حسن او زینت لري دا افغانستان دی دا افغانستان. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو خپرونه کتلې وي. درنو لیدونکو د لوګرجان ښکلی تصویر مو تر دې دمه ولیدو. اوس د خپرونې وروستۍ برخه ده. په دې برخه کې راغلي یو تر څو دلته د یو هېوادوال یو ډېر په زړه پورې فارم جوړ کړی دی، د غواوو فارم دی. د دې په تړاو به ډېرې خبرې ورسره وکړو. دروازه به ور وټکم چې انشاءالله په کور کې وي، ځکه موږ تماس ورسره نیولی و چې وي به که نه. حاجي صاحب ستړی مه شي، خوبستین بخیر. مشکل خو نیست در این پشتو؟ هیچ مشکل نیست. کامرا در خدمتت است. نام شما؟ نام رحمت الله مشهور به زلمه. زلمه حاجی صاحب میریم داخل یا فارم میبینیم؟ خب میریم. خب ماشاءالله ماشاءالله خوب. فارم کلان جور کردی حاجی صاحب؟ والا توکل به خدا فارم جور کردیم به خیلی شوق و به خیلی ذوق جور کردیم دیگه. خدا هم برکت پرت. آمین آمین. خب میبینیم دیگه زیاد گپا میزنیم انشالله. انشالله بیا مهربانی کن مهربانی کن. حاجی صاحب بزرگوار ماشاءالله غټ فارم دی جوړ کړی دی. په خیر سره بس یو ډېر په زړه پورې او خوندور مصروفیت دې ځان ته پیدا کړی. څنګه کو د دنیا ژوند د زندګۍ دورانه ده. رښتیا هم او دا یو خوندور ژوند دی. ډېر ښه. سلام علیکم. حلال تجارت ده. سلام. جور خیرت بخیر. ښه جوړ داخل میریم؟ مهربانی کن. برابر واسه نمی‌کنم. نه مو تمام میرم تو بشکی. ماشاءالله ماشاءالله اول به ماشاءالله ورته وی. خدای دې له بدو سترګو څخه وساتي. دیم داس زو قدم وهو چې نږدې ورځو. ونه مستب خیف خصایون سي. نه نه نه. دا ایرانی دی او فرانسوي ده. ښه ډېر ښه. کوم ذات دا ایرانی دی کو؟ دا ټول ایرانی دی. دا هغه فرانسوي دی یو دانه. یو دانه دغه شاته ولاړ دغه فرانسوي. نو ټول ایرانی نسل. راځو ورځو د نږدې ګورو چې د فرانسوي مو ګورو دا ایرانی مو ګورو. دا فرانسوي دا ایرانی ده. دا ایرانی ده. او دا ایرانی. پیل دی له یوې غوا څخه وکړو که نه څو غواګانې دې په لومړي سر کې واخیستې؟ نه والله شپږ دانې مې یو وارې واخیستله. 15 دانې بل وارې واخیستله. یعنې څو سرمایه گذاري دې ورته وکړه؟ تقریبا یو 80,000 ډالر مې وکړه. په اول باندې. ایرانی غوا څو قیمت لري او د فرانسوي غوا څومره قیمت؟ د 3 لکه 2.5 لکه قیمت لري. ایرانی 3 لکه او فرانسوی 2.5 لکه. 2.5 لکه. ام یک گاو چقدر شیر میده؟ ایتا گاو از نزدیک مثال 40 کیلو 45 کیلو میده. تا گاو از که دمنش 30 کیلو 25 کیلو میده دیگه. ایتا گاو تا گاو فرق داره. این رقم یک گاو برای من میدادی که میبردم وطن؟ نگاهش نقطه نیست اگر نمیدم. دی خپل وطن غاوی بخیر ساته نه څنګه؟ نه هغه ساته نه سم درته. څنګه؟ ته گزاره نشي کولای. هغه وړه دي. وړه دي خو ماشاءالله د دې خو یعنی شیدیم ډېری کوي او نسونه هم ډېر. ولسله دغه تکلیف ده. حاجی صاحب که دا راته وایي چې د غواګانو په غوږو باندې یو لمبر پلیټ دی وهلی دا د څه شي دپاره؟ دا دغه غوا داسې مثال وایي فلانکی غوا مریض ده. دغه برګ خو ټول برګ ده. بیا ورته وایي چې مثال کوم غوا مریض ده وایي مثال 19 غوا یا 160 یا 110 دغه نمبر وایي چې دا فلانکی غوا مریض ده. بیا دا نمبر دې څونه شروع کړی دی؟ دا نمبر ګډ وډ ده فعلا وروره. او 402 هم ستا مثال 1500 هم ستا 100 هم ستا 15 ستا ګډ وډ ده. او 15 شپږ نیمې ولیدو همدې خاطر مې پوښتنه وکړه. ګډ وډ بیا موږ ته معلوم دي فلانکی غوا مثال مریض ده. بیا د دې د درملنې په موخه بیا خپله ډاکټر لرئ دلته ورته که څنګه که خپله تداوي هم کړي؟ یار خپله تداوي لږ په خپله کوو نو ډاکټر ورته راغواړو. ډاکټر هم دلته شته په د سیمه کې به؟ هو کلنګار کې شته ولایت کې شته. ډېر ښه ډېر ښه. د دغه کاروبار نه د دې فارم جوړولو نه خپله څومره خوند اخلي؟ والا خپله ډېر په شوق شروع کړی و خو په روش کال مې ډېر تاوانونه وکړ. شش کال خدای مهربان دی امید ورته لرم. ولې تاوانو علت یې څه شی و؟ هغه مرض راغلی په هغه کې مې یو 6 دانې مردار سوله. اوه 6 دانې غواوې ایرانی وي که نه؟ ایرانی و ټول مې دانه په 3 لک روپۍ اخیستې وه. بس وایي چې ګټه په لاس راوړي نو تاوان به هم تاوان به خدای دې دغه د بد سترګو درته وساتي او خدای دې توفیق دې درکړي چې نور هم پرمختګ وکړي د فارم دې. خیر اوسې مننه خوشحاله اوسې. ښه حاجي صاحب دا یوه غوا دې ما ته راکړې وای دغه غوا مې ډېره خوښه شوه. د ما خپله یعنې د غواو سره ډېره جوړه ده. سیار یم راځي دغه وایي دا غوا دومره مریضي تکلیفونه باسي دا هر پیره ماشاءالله به زه ورته وایم خدای دې د بدو سترګو څخه وساتي. په عموم کې د ما د غواو سره ډېره جوړه ده. بیا ما خپله هم یوه غوا درلوده همداسې برګه وه. والا دا ډېر په شوق ده. دا ډېر شوق کار ده. ډېر په زړه مې ورته کوي چې 24 ساعت دغلته یم. بیا د دې غواو لوشل کوم وخت داسې په خپل ذوق و شوق ورته کښېني که نه د دوی لوشل سخت؟ و کارګر چې کور ته دی بیا زه خپله ولاړ شم.
یعنی اوس څو غواوې په ماشین لوشي که نه بدون ماشین هم لوشه؟ نه ټول په ماشین اته غواوې په ماشین لوسم. ورځو هغه د خوسکیو برخې ته چې خوسي دي ګلالي خوسي دي تاسو یو څو تصویرونه د همدې غواوو وګورئ د همدې فارم وګورئ له موږ سره اوسئ د لاروي خپرونه دوام لري. قدرمن لیدونکو زما سره په څنګ کې محترم ډاکټر صاحب ولاړ دی چې د همدې فارم د غواګانو درملنه کوي او په همدې برخه کې تخصص کړی. ستړی مه شئ، ښه راغلاست د لاروي خپرونې ته. قربان بنده دکتر امرالله توکلی هستم از مرکز ولایت لوگر، یک تن از دکتران وترنران افغانستان. که یک آدم فارم جور میکنه باید کدام موارد در نظر بگیره؟ فارم که جور میکنه مثل کالی جور کردن یا فارم نسبتا خوب است. باید هم سیستم تهویه از و ونتیلیشن از رو باید در نظر بگیره، سیستم آب و هوای از رو در نظر بگیره، سیستمی که مثلا اینا آفتاب باید استفاده بکنه که ویتامین دی داره و بعض گپای دیگه هم هست مثل همو ساهایی که مثلا اینا را شیرش هم میدوشن باید جایش جور بکنن، چوکاتا باید داشته باشه، تراوا باید باشه به خاطر معاینات و یگان دواهایی که مثلا با اینا تطبیق میشه اون جا را باید برش جور کنیم. تشکر، بسیار زیاد ممنون که به ما وقت دادید. سلامت باشی، بخیر. حاجی صاحب دا شیدې مستې چې خورې څومره تر او تازه وي دې سره بیا والله خامخا د مستې ډېر شوقي یم د مستو د شیدو. زه خپله مستو سره مې ډېره جوړه او دا مستې خو بیا طبیعي مستې دي او خوندورې مستې دي. درنو لیدونکو زه به یو څو قاشقې وخورم بس د وطن تولید دی. مهرباني وکړه. د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان. درنو او محترم لیدونکو تاسو د لاروي خپرونه له ښکلي لوګرجان څخه ولیده، مختلف برخې مو ولیدې، مختلف ښکلي ځایونه مو ولیدل او وروستۍ برخه د دې فارم مو ولیده چې حاجي صاحب څومره زحمت ایستلی او ښایسته فارم یې جوړ کړی دی. قدرمن او درنو لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ د لاروي خپرونه چې ستاسو محترم چوپړ ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې زه محمد عمران بهادر او زما درانه همکاران ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږي. په لویه بښونکي خدای مو سپارم ښه وخت او ښې چارې ولرئ.